برکتی غونډې مشر میلمه کړم، حالانکه ما نه پکې مشران هم موجود دي. بهرحال داسې ده چې نن په ګډ د نړۍ کې د ژبو ورځ نمانځلی شي، د مورنو ژبو. نو یول خو په دې لږه خبره کوو د ځوانانو سره چې دا ولې نمانځلی شي او د دې سبب څه دی. داسې وه چې په کال 1992 کې د ملت متحده یا د یونایټډ نیشن د هغوی چې کوم جرنل اسمبلي وي نو هغوی په دې خبره باندې بحث وکړو چې دا دنیا چې څنګه د مصنوعیت طرف ته روانه ده، دا ګلوبلایزیشن چې څنګه روان دی، نو دا رو د دې دنیا ثقافتونه هم دا طاقتور ثقافتونه چې کوم په ساینسي بنیاد ولاړ دي نو دی دا پس د پښتو چې دا کمک ورځ ده نو په دی باندې به زه صرف دغه ادهاندېش صاحب د 3 شعرونه ووایم. هغه وایي چې پسه د مروره چرته تلې د پښتو، پسه د مروره چرته تلې د پښتو، دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو. خو مې اورو خو مې وایو نه یې لولو نه یې لیکو، موږ څه په ناشنا ډول منلې د پښتو. او په اشارو لګیا دي خلی باندې یاران غلی دي، د وطن نوې حادثې باندې یاران غلی دي. زما په هرې نیمګړتیا باندې ښکاره غږېدل، خو زموږ ماتې دروازې باندې یاران غلی دي. زه به پښتو لیکم، پښتو به ویمه، دا د دادا او د ابۍ ژبه ده. به د اجمل منصور دغه یو 2 شعرونه ټولو ته ډالۍ کړمه. پښتو نړیواله ورځ ده بلکې مورنو ژبو نو چې بچوله چې موږ نه کېدو نومونه په پښتو کې، وایي بچوله چې موږ نه کېدو نومونه په پښتو کې، سبا به هغوی څنګه لیکي خطونه په پښتو کې. او هغه ملا مې خوښ دی هم هغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو لا ساختونه په پښتو کې. ښکلوم یې هر سحر او مازدیګر لاس، یوه مور د چې راکاږي مې په سر لاس. او پښتو چې یې په سر کې د نشې غوندې تاویږي، پښتو چې په سر کې د نشې غوندې تاویږي، پښتو ادب له داسې لیوني به راولم. که مور هم مورنۍ ژبه سکه کړه، په درنو لفظونو ستایه پښتو ژبه. او که ویلی شي بلها ژبې عیب نه دی، چې پښتون یې نو بیا وایه پښتو ژبه. ټیک ته چې دنګ دنګ چناران به نه وي، خو یو وړوکی چنارګی لا شته دی او موږ ورې پیپ او ټوټۍ نه پیژنو. د چینې اوبه او خاورین منګی لا شته دی. په خوب کې مې لیدل چې زما سر په مزو سر، په خوب کې مې لیدل چې زما سر په مزو سر، په خوب کې مې چا سر ته سنګل مات را وبخو. راځئ چې د پښتو پښتونولۍ نه ځان خبر کو، راځئ چې نن د کلي په ډبه خبره وکړو.